دارنګه په نکاحونو کې د دې مثالونه نبی رسول الله فرمایلی دي چې دا نکاح چې دا په لګو شی باندې کېږي په ډېر باندې مہر کله یو غتې دی ورکړه د الله څخه چې د 2 روپو نه په دې باندې نکاح سره کولای شي امام صاحب چې 10 روپۍ ضروري دي کې 10 روپو نه کم نه کی او حال دا چې ام تبتغوا باموالکم لفظ مطلق هم دی قران کریم کې چې اطلاق راغله هم د عام احکام کې د څه ورزه ورزه ډیر زید په نکاح کې د الله رسول فرمایلی دي چې مټیزه کړه چې دا نکاح غلطه ده لا نکاح الا بولی ستوي د مټیزه کړي نکاح نه کی یو خزه مټیزه تاسو پیژنې ټول پښتانه کنه چې ورتښتېدل د پلار او د ورور د اجازه نه بغیر د چا سره نکاح وکړه نو د دې د نکاح نه د زنا ده په نکاح باطل نکاح باطل ده درې ځله ویل شي فقه حنفي کې دا دي کې نکاح د څه وکړل نو دا خو کارونه کوي نکاح کی ولی اعتراض په کولای شي غلط څه نکاح کړو ماته دي کولو کو خسري څه کړو نه دي ماته وښوره خیر ده نو ګوره حدیث کې وایي چې نکاح نه کیږي د مټې ځخه فقه حنفي کې دا شي کیږي نو ګوره دا د حدیثو خلاف مسلې دي چې بل طرف ته صحیح حدیث هم نشته دا باندې چې عائشه دا خپل وريري ورکړي نه هغه خپل وريري نه دی ورکړي هغه جرګه کړو د جرګې مسله دا فإن المرأة لا تري عقد النکاح عائشه دا وایي چې زنانه عقد نکاح نشي کولای مدهقي حدیث راځي الغرض کدا باب د کلاو کو د نور ډېر مثالونه دي بشماره لکه نکاح الشغار تاسو لیکل نکاح د شغار د بدل ناروا ده فقه حنفي کې داري کې چا وکړه خیر د مہر د مقرر کې وبش دا د حدیث خلاف مسله ده لا شغار په اسلام کې د بدل نکاح نشته دویم اعتراض نیاز محمد کونړي په مقدار د مہر کې کړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام امین الله داسي وایي زه د منافقت درته ذکر کوم او بیا زما چیلنج واوره امین الله وای نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې نکاح په لک شي باندې هم کیږي او په ډیر باندې هم کیږي تاسو د الفاظو ته متوجي شئ امداد د الفاظ دي چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې نکاح په لک شي باندې هم کیږي او په ډیر باندې هم کیږي حالان کې لعنت الله علی الکاذبین دا د کوم حدیث معنا ده نبی علیہ السلام په کوم ځای کې فرمایلی دي چې دا نکاح چې د په لک شي باندې هم کیږي او په ډیر شي باندې هم کیږي کدا الفاظ دی ماته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یا د کوم صحابینه ثابت کړو زبتا ته 1 کروڑ دینار انعام درکم دا 1 کروڑ دینار د دې وجنه یادوم بعضی وابیان وای چې ته خو ډیر غریبی تاسو سره خو څه نشته دوی پیدا کولای نشي زما په دې اعتماد او یقین ده چې د دوی پلار نشي پیدا کولای دا په پیغمبر علیه السلام تهمت تړي پیغمبر علیه السلام هیڅ کله نه دی ویلي چې نکاح په لک شي باندې هم کیږي او په ډیر باندې هم کیږي دا دومره دروغ دي چې يهود بم د خپل موسی علیه السلام پورې دومره دروغ نه ویلي دا داسې دروغ دي چې عیسویان هم د خپل پیغمبر عیسی علیه السلام پورې دومره دروغ نه ویلي دا دومره دروغ دي چې سیکان هم دومره دروغ د خپل سیکان هم دومره دروغ نه دی ویلي او دا دومره دروغ دي چې قادیانانو به هم دومره نه ویلي لکه دا ظالم چې ډېرې په بېباکۍ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې تهمت تړي تاسو د الفاظو ته سوچ وکئ د الفاظ دا دي و چې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې نکاح په لک شي باندې هم کیږي او په ډیر باندې هم کیږي دا الفاظ په دې الفاظو لري ماته حدیث پیدا کی دا الفاظ د کوم حدیث معنا ده د احناف یو څو دلایل به درته ذکر کوم یو لوی حدیث دی اول دلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا مهر دون 10 دراهم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د 10 روپو نه کم مهر نشته بهقی کتاب الصداق باب ما يجوز ان يكون مهرا جلد صفحه 200 او 40 ده په دې حدیث د مبشر ابن عبید او د حجاج ابن ارطوات لوجه د ضعف الزام لګیدل دی لیکن شیخ الاسلام ابن الهمام رحمه الله فرمایي چې انه بهذا الاسناد حسن ولا اقل منه فتح القدير فصل في الكفاءه دا سند حسن ده او د حسن د مرتبه نه کمیږي دویم دلیل د حضرت علی رضی الله عنه اثر ده چې لا مهر اقل من 10 دراهم داری قطنی جلد 3 صفحه 200 او 45 باب المهر حضرت علی رضی الله عنه فرمای چې د 10 درهم نه کم مهر نشته او دریم دلیل الله پاک فرمای قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم دلته لفظ د فرض په دې خبره دلالت کوي چې د مهر مقدار شرعاً مقرر دی خو په قرآن او د احادیثو په ټوله ذخیره کې یوازې د حضرت جابر رضی الله عنه حدیث دی چې د مهر مقدار پکې مروي دی
دا مسله ډیر تحقیق غواړي، خو ما درته اجمالا ذکر کړه د منافقت د راښکاره کولو دپاره مې یو 3 دلایل درته ذکر کړه. د امین الله د دلیل نه جواب دا دی، د حضرت سهل ابن سعد واقعه ذکر کړې ده چې په هغې کې راغلي دي فلتمس ولو خاتما من حدید، ولټوه ولو که یو ګوتمۍ د وسپنو نه نو د وسپنې ګوتمۍ، نو په هغې باندې وایي نکاح شوې ده. ګوره دا د وسپنې د ګوتمۍ ذکر چې راغلی دی په دې کې دا تعین نشته چې دا د مهر معجل په طریقه دی که د مهر مؤجل په طریقه دی او که د تحفې په طریقه دی، په دې کې د مهروالي تعین نشته. نو احناف وایي د احادیثو د تطبیق د وجې نه دا وایي چې په دې حدیث کې فلتمس ولو خاتما من حدید د مهر معجل او یا د تحفې ذکر دی. په دې حدیث کې د مهر پوره مهر ذکر نه دی، پوره مهر 10 درهمه دی. درېمه مسله د لا مذهب نیاز محمد کونړي هغه د لا نکاح الا بولي پیش کړې ده چې بغیر د ولی نه بعبارت النساء د ښځو په عبارت باندې نکاح منعقده کیږي که نه منعقده کیږي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې ښځه په خپل عبارت باندې نکاح په خپله نکاح په خپله منعقده کولی شي، بغیر د ولی نه نکاح جایزه ده. دا مسله ډیره تفصیلي مسله ده، خو زه به د الله پاک په توفیق باندې د امام صاحب دپاره 10 دلایل درته ذکر کړم په نن درس کې. ما سره غیر متناهي دلایل دي، خو ستاسو د تسلی دپاره به 10 دلایل درته ذکر کړم. په قرآن کریم کې اولیاء ته خطاب دی. الله پاک فرمایي واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن. د دې آیات نه په 2 طریقو باندې استدلال کیږي، یو په اشاره النص او یو په عبارت النص. ګوره ان ينكحن ازواجهن، الله پاک فرمایي چې تاسو دا ښځې مه منع کوئ، ان ينكحن ازواجهن چې دا د خپلو خاوندانو سره نکاحګانې وکړي. ان ينكحن ازواجهن د نکاح نسبت د ښځو ته کړی دی، ان ينكحن ازواجهن. نو چې د نکاح نسبت ښځو ته کړی دی نو د نکاح تړل په اصل کې اصل ورته عبارت النساء دی، نو د ښځو په عبارت باندې منعقده کیږي. ان ينكحن ازواجهن. دویم دا په عبارت النس کې الله پاک اولیاء صراحتا منع کړه چې تاسو دا ښځې مه منع کوئ چې دوی د چا سره نکاح کوي، نو د دې نه مه منع کوئ. فلا تعدلوهن یعنی ایها الاولیاء، ای اولیاء دا ښځې مه منع کوئ چې دوی د خپلو خاوندانو سره نکاح وکړي. په دې آیات کې 2 طریقې د استدلال وي. دویم دلیل الله پاک فرمایي فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. د دې مطلب دا دی چې په عدت ختمېدو سره ښځې د خپل نکاح په معامله کې اختیارمند دي او د فعلن فی انفسهن الفاظ صراحتا دا خبره ښکاره کوي چې نکاح د ښځې فعل دی او د دې په عبارت سره منعقده کیږي. دریم دلیل الله پاک فرمایي فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره. په دې کې د نکاح نسبت ښځو ته شوی دی. د اشاره النص په طریقه باندې دا خبره ترې ښکاره کیږي چې په عبارت د ښځو سره نکاح منعقده کیدی شي. څلورم دلیل دا 3 آیاته مې درته پیش کړه. څلورم دلیل په موطا امام مالک کې حضرت ام سلمه رضی الله عنها فرمایي چې ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان. لوی حدیث دی. سبيعة الأسلمية کونډه شوه او بیا یې 15 ورځې بعد بچی پیدا شو. بیا 2 کسه د طلب د واده دپاره ورپسې راغله. احدهما شاب والآخر کهل. یو ځوان بل بوډا و، خو د دې میلان د دې ځوان طرف ته و. دې بوډا ورته وویلې چې لم تحلي بعدو، تر اوسه پورې ته د عدت نه وتلې نه یې. د ده مطلب دا و چې که د دې ښځې خاندان او اولیاء راشي نو کیدای شي زما طرف ته ترغیب د نکاح ورکړي. د حدیث الفاظو ته سوچ کوئ. فجاءت رسول الله صلی الله علیه وسلم فذکرت له ذلك. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او دا واقعه ورته ذکر کړه. په حدیث کې الفاظ داسې دي وکانه اهله غیبا. د دې اهل او اولیاء چې غایب په سفر باندې تللي وو نو دې دا واقعه پیغمبر علیه السلام ته ذکر کړه. فقال قد حللت فانكحي من شئت. ته حلاله شوې فانكحي من شئت. نو چې د چا سره دې زړه غواړي دغه سره نکاح وکړه. موطا امام مالک کې دا حدیث دی فانكحي من شئت. دارنګې په صحیح البخاري کې جلد 2 صفحه 288 باب النکاح بغیر ولیین. په دې کې یو روایت دی چې یوې ښځې خپل نفس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش کړو
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سکوت وکړو او د یو صحابي په درخواست کې د هغې صحابي سره د دې بیبي نکاح وتړله. نو ګوره په دې واقعه کې د ښځې هیڅ یو ولی موجود نه او پیغمبر علیه السلام په نکاح باندې ورکړه. دارنګې ام سلمې رضی الله عنها سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح کوله نو یوازې د ام سلمې رضی الله عنها نابالغ زوی او نور اولیاء نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورسره نکاح وکړه. دارنګې د صحابو مشهور روایت دی چې عن ابن عباس ان النبي صلی الله علیه وسلم قال الایم احق بنفسها من ولیها. بلا زوجه ښځه چې ده دا په خپل نفس باندې ډیره حقداره ده د ولی په نسبت. نو د ولی په نسبت باندې ښځه ډیره حقداره ده چې خپل ځان چاته په نکاح باندې ورکړي. دارنګې په کنز العمال کې روایت دی چې حضرت علي به بغیر د ولی نه د نکاح کولو په تاکید سره منع کوله، خو که داسې نکاح به وشوه نو بیا به یې نافظه ګرځوله. كان علي إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه. کنز العمال جلد 12 صفحه 500 او 2 رقم 4500 او 15. نو حضرت علي به بغیر د ولی نه چې کومه نکاح شوې وه هغه به یې نافظه ګرځوله. دارنګې عن سعید بن المسیب قال قال عمر بن الخطاب حضرت عمر بن الخطاب فرمایي چې ښځه دې بغیر د اجازت د ولی نه نکاح نه کوي او زرای من اهلها او یا د زرای د خپل اهل نه د هغې بغیر د اجازت نه دې نکاح نه کوي والسلطان او بغیر د بادشاه د اجازت نه دې نکاح نه کوي. ګوره دلته د زرای ذکر هم وشو اگر چې دا ولی نه دی خو د دې په مشوره دې بیا نکاح کوي. لسم دلیل هم درته ذکر کوم په طحاوي کې روایت دی چې حضرت عایشې رضی الله عنها د خپلې ورېرې حفصې بنت عبدالرحمن ابن ابي بکر د دې نکاح د دې د پلار په موجودګۍ کې بغیر د پلار د موجودګۍ نه پلار یې نه د منذر ابن زبیر سره د دې نکاح وتړله. دا نکاح هم بغیر د ولی نه ولی نه او حضرت عایشې رضی الله عنها دا نکاح وتړله. امین الله چې کوم حدیث پیش کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کومه ښځه چې بغیر د ولی نه نکاح وکړي نو فنکاحها باطل باطل باطل. دا ګوره د ابن جریج عن سلیمان ابن موسی عن الزهري په طریقه سره مروي دی او په خپله ابن جریج بیا فرمایي ثم لقیت الزهري فسألته فانکره کما نقل الترمذي في الباب. همدا حدیث په ترمذي کې چې ذکر شوی تاسو یې ورونو په ترمذي کې ورپسې وګورئ. ترمذي کې وروسته د دې حدیث پسې لیکلي دي چې ابن جریج فرمایي د دې حدیث راوي فرمایي ثم لقیت الزهري فسألته فانکره. بیا زه د زهري سره ملاقات شوم ما د دې حدیث په باره کې ترېنه تپوس وکړو نو هغه دا حدیث ناشنا وګڼلو دا حدیث ورته بیخي یاد نه و کما نقلت ترمذي فی الباب. په همدې باب کې ترمذي ورپسې وګورئ. دا هم ډېر تحقیق دی خو ستاسو د تسلی دپاره مې فی الجمله څلور غوندې تحقیق درته وکړو. څلورمه مسله یې د شغار ذکر کړې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا شغار فی الاسلام. شغار په اسلام کې نشته یعنی بدل په اسلام کې نشته او د احنافو په نزد د بدل نکاح جایزه ده. ګوري ورونو د شغار تعریف زده کوي. کوم چې د شغار تعریف دی د دې تعریف مطابق احناف نکاح ته ناجایزه وایي. ګوره د شغار تعریف درته ذکر کوم. هو نکاح معروف فی الجاهلیة. دا مشهوره نکاح وه په جاهلیت کې. کان یقول الرجل للرجل یو سړي به بل سړي ته ویلې شاغرني یعنی زوجني اختک او بنتک ما ته د خپله خور یا لور په نکاح راکه او من تلی امرها یا داسې څوک راته په نکاح راکه چې تی د امر والی یعنی تی ولی حتی ازوجک اختی تر دې چې زه تا ته په نکاح خپله خور درکم او بنتي او من آلی امرها ولا یکون بینهما مهر او د دواړو په مابین کې به مهر نه و. نو ګوره دا شغار دې ته وایي چې بغیر د مهر نه نکاح ويكون بزع كل واحد منهما في مقابلة بزع الأخرى. د یوې بزعه به د بلې بزعې په مقابله کې وه. وقیل له شغار کذا في النهایة لابن الاسیر جلد 2 صفحه 482. نو چې مهر پکې نه مقرر شوی صرف یوه ښځه د بلې ښځې بدلي دې نکاح ته احناف جایز نه وایي. که داسې نکاح چا وکړه نو بغیر د مهر نه دا نکاح وشوه. بغیر د مهر نه دا نکاح ده لکه مهر چې پکې مسما نه او چې مهر پکې مسما نه هلته مهر مثل واجبېږي او چې مهر مثل راشي نو بیا شغار نه پاتې کېږي. د احنافو دلیل دا دی د احنافو په نسبت باندې دا د اصولو مسله ده چې نهي د افعالو شرعیو نه د منهي عنهو د مشروعیت تقاضا کوي. د دې وجې نه دا نکاح صحیح ده
خو دا یوه بزعه او یوه ښځه به د بلې ښځې بدل نه وي بلکې د هرې یوې دپاره به مهل مثل مقرریږي